بیا مسایل شته دي، په ځینو مسایلو کې کیدای شي موږ او تاسې اختلاف ولرو، خو په ټوله کې بیا د دې هیواد د آبادۍ لپاره، د دې هیواد د پرمختګ لپاره موږ او تاسې سره یو یو او بېلېدلی نه سو، یو وجود یو، ځکه دا مو خاوره ده، دا مو کور ده، دا مو وطن ده. مشکلات تر مشکلاتو فرق لري، لکه امارت اسلامي به په خپله اډانه کې هم مشکلات لري، ځکه یو نظام ده او دا نظام انسانان چلوي، انسانان یې کنټرول کوي او انسان خپله له نقص نه خالی نه وي، هیڅ انسان خالی نه ده. خو که وګورو موږ او تاسې په ټوله کې چې د افغانستان ملي منافع، د افغانستان جغرافیه، د افغانستان پرمختګ، آبادي، په افغانستان کې یو ډاډمن امن، دغه ټول که موږ او تاسې وګورو نو بیا د دې ځای نه پیدا کیږي چې یو څوک دې راسي او د افغانستان د دې ډاډمن امنیت د بیرته اخلال کولو لپاره، د افغانستان د دې روان پرمختګ د سټاپ کولو لپاره، د افغانستان د سیال کېدو د دغه په سرعت سره رفتار چې کوي د دې د سوکه کېدو لپاره د دوی بیا اقدامات پیل کړي او یا د له روسانو یا د له نورو له بل چا مرسته وغواړي او کومک دې وغواړي. دا سوال او د دې ځای نور نه پیدا کیږي. موږ او تاسې په دې مکلف یو، که هر څومره یو بل سره یو څه ناڅه مخالفتونه ولرو، په دې مکلف یو چې موږ باید د دغسې حرفوي غلو، د دغسې ظالمانو، د دغسې خلکو په وړاندې باید ودرېږو، او که ونه درېږو، که بیا خدای ناخواسته دوی هر څه تخریب وکوي، دغه موږ ټول پکې مسؤل راځو، دا مسؤلیت موږ ټولو ته راجع کیږي. ځکه موږ داسې خلک نه یو چې موږ ووایو چې ولا عادي خلک یو په سیاست، نه، خو کار لرو، هغه د شپه ورځ په سپیسونو، په میډیا او په هر څه کې لګیا یو، د دې نظام هم په هر څه کې کار لرو، په دې نظام چې مثلا موږ انتقادونه کوو او دا، خو کار لرو پکې. کم کار نه لرلی بیا به موږ هېڅ هم نه ویلی او ناست به وای ټول خپل ژوند به م کولی. نه، کار لرو، چې کار لرو بیا مسؤلیت هم همداسې لرو، مسؤلیتونه هم لرو. نظام هغوی مصروفه په دې اوس حالاتو کې، که څوک د عقل خاوند وي او یو څه عقل ولري نو او فکر وکوي چې دغه نظام مشران خو هم انسانان دي، دغه دومره مشکلات چې په افغانستان کې دي، یو داسې هیواد چې ۴۵ کاله دلته جګړې تېرې سوي دي، دا هیواد وران سوی ده او دغسې مغرض ګاونډیان چې د موږ شاوخوا راتاو دي، سره له دومره مشکلاتو دوی دلته امن هم راوستلی ده، دوی د قوشتېپې کانال هم جوړوي، دوی د سالنګ تونلونه هم جوړوي، دوی د افغانستان د ملت د جوړېدلو لپاره هم هغه د روان کار کوي، دوی د دې بدیل هم پیدا کوي چې سبا موږ پاکستان ته دومره مجبوره نه وو، لکه دا کلونه چې ورته مجبوره وو. د چابهار په بندر کې هم هغه د ځای د ملت لپاره، د افغانستان لپاره یو ځای غواړي چې موږ تجارت په دغه لاره هم وکوو، د واخان لاره هم جوړوي. دغه ټول هر څه چې کیږي، یعنې دومره خو یو څوک باید فکر وکوي چې سره له دومره مشکلاتو موږ نور څه غواړو په دې اوس حالاتو کې، نور هم غواړو چې، خو یوازې دا غواړي چې بس قدرت را تقسیم که، همغه وخت غواړي چې یوه به ویل چې له ما لپاره 10 سفارتونه او نه پوهېږمه 3 وزارتونه او دومره او دومره او دومره، بس په همدغه سره مصروف. او دوی دا غواړي، دوی دا نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکوي، دا نه غواړي چې افغانستان آباد سي، دا نه غواړي چې دلته یو مرکزي قوي حکومت رامنځته سي، ځکه بیا د دوی د تجزیې خوب له منځه ځي، بیا د دوی پاچایي او قدرت او امپراتورۍ دا پکې له ختمې دي، هغه د اوس ختمې دي په دې نظام کې، خو نه امپراتور شته ده، نه بل کوم زورواکی پکې شته ده. الحمدلله داسې یو نظام ده، نه دا فرق کوي چې دا پښتون ده، نه دا فرق کوي چې دا تاجک ده، دا هزاره ده، دا ازبک ده، خاین چې په هر قوم کې ده، غدار چې په هر قوم کې ده، هغه رانیسي او محکمې ته یې بیایي او زندان ته یې اچوي. ملا ترخیل هم رانیسي او هغه بل مهدي چې وروره ازبک و، خیانت ته یې ملا تړلې و، هغه یې راونی او ختم سو. یو بل که همدغسې په بل قوم کې پیدا کیږي، بدماشي کوي، زورواکي کوي، هغه هم رانیول کیږي، دا فرق نسته پکې. الحمدلله داسې یو افغانستان دغسې یو حالات ته را رسېدلی. نو انشاءالله موږ او تاسې هیواد په ښه طرف روان ده. ډاکټر صاحب، نور هغه ورونه کدرونه، موږ واقعا تاسو ته احترام لرو. شخصا زه خو یعنې ټول د امارت اسلامي مشران، کشران،
ټول دغه کدرونو ته دغه متخصصینو ته زه په یقین درته وایم قسم په الله چې دوی ډیر احترام ورته لري، ډیر زیات احترام لري. د امارت اسلامي یو مشر که چیرته دلته راسي، د دوی لهجه، د دوی خبرې، د دوی انسانیت، د دوی اخلاق، د دوی هغه صفتونه چې الله په دوی کې ایښي دي، که دا څوک وګوري، زه په دې باوري یم چې هر څومره مخالف وي، یو خو داسې په زړه یو داسې مهر الله لګولی وي چې هغه به نو بیخي د چا خبره ده بیا به هیڅ رقم سپینېږي نه، په والله چې هغه به په تاثیر کوي او دغه فکر او سوچ او هر څه به بدلیږي. ځکه دا خلک صادقه دي، دوی په زړه کې داسې شیان نه لري چې ولا ودرېږه یو بل فکر، نه د افغانستان د بربادۍ فکر لري، نه د تجزیې فکر لري، نه د قدرت د انحصار فکر لري. دا اوس هم چې دوی دغه قدرت داسې یو څه ناڅه کلک نیولی ده، خو دغه حالاتو ته ګوري، ګاونډیان ګوره. وروره ایران به هره ورځ یو فرموله راخیستې وه، هله د ما دغسې یو همه شمول راته جوړ کړه، تاجکستان به له هغه خوا چغې راولې، پاکستان به له دغه خوا چغې وهلې، او په فارموله به چې د راخلاصه کړه څوک به پکې ناست و، اتانور، همدغه د مسعود زوی، یو 5-6 غله نور، یو داسې سړی خو والله که ما پکې لیدلی چې هغه د واقعي د افغانستان یو اصیل بچی وي چې په دې خاوره یې زړه بدیږي، ما خو داسې سړی په دې فارمولو کې نه ده لیدلی. خو همدغه خلک چې نن ماسکو ته تللي دي، یا وروره اسرائیلو ته وایي کومک را سره وکړه، چې چیرته کافر پیدا کوي دوی ورته وایي کومک وکړه چې زه چوکۍ ونیسم او زه قدرت، همدغه خلک یې پکې لیکلي وو. نو مجبوره دي چې د امارت اسلامي مشران همدغسې کلک سي تر یو وخته پورې چې دغه دغو لاسونه لنډ سي، د افغانستان ولس سره راټول سي، دلته یو قوي اردو رامنځته سي، دلته یو داسې څوک رامنځته سي چې د خارجي استخباراتو لاسونه باید لنډ وي له افغانستان نه. نو ډیره مننه، بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته انشاءالله وخت درکوو، بحث به نن دغسې یو علمي هم وي، سیاسي به هم وي، او یو بل ته به متقابل احترام هم وي. له ټولو ورونو هیله کوو انشاءالله که ډاکټر صاحب نن پوښتنې کولې، دا پرېږدئ چې موږ څه مخالفت لرو. ډاکټر صاحب یو قدر ده، دا یو علمي شخصیت ده، په دې کله ناکله کیدای شي مخالفت به هم لري، بل څه به هم لري. موږ او تاسې باید د دغسې ورونو د دوی له نظریاتو، د دوی له خبرو باید موږ او تاسې استفاده وکړو، باید د دوی خبرو ته غوږ ونیسو. راځئ چې راسو دغه حافظ صاحب ته به وخت ورکړو. حافظ صاحب مخکې راغلی و، لاس یې اوچت کړه. حافظ صاحب مهرباني. ما یو پوښتنه کوله خبرې وکړي. عزیز ورور محترم حبیبي، عزیز ورور مایک نه لري. ښه، زه به عبدالعزیز صاحب یې لاندې کوز کړم، سمه ده، بېرته به یې راپورته کړم. مهرباني وکړه حافظ صاحب، ته مهرباني وکړه. بخښنه غواړم مولوي صاحب محترم وچ کلک صاحب، فکر کوم موږ نه مشر ده نوبت به ورته ورکړو، خو زه یو پوښتنه کومه لنډه، چون ما ته آواز نه راځي، ما ته نه راځي غږ. مهرباني څوک خبرې کوله؟ حافظ صاحب ستاسې غږ بند سو، ستاسې غږ نسته. پښتون صاحب ته مهرباني وکړه، بیا به حافظ صاحب ته راسو. مننه مولوي صاحب، تا ته د سپیس ټولو محترمو خویندو ورونو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. سید جمال الدین افغاني رحمت الله علیه په یو هغه کې ویلي دي چې غلامان هغه دي چې له حریت او ازادي څخه تېښته کوي، کله چې یو بادار وسړي بل بادار لټوي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې غلامانو دغه اوس چې له هېواد نه د باندې په روسیه او په نورو مملکتو کې د تېر نظام د جمهوریت له سقوط نه راوروسته د ټولې نړۍ دروازې وټکولې، خو ولې دغه د افغانستان او د ټول افغانستان د ملت په ګټه باندې ده. او ته باور وکړه چې همدغسې د دوی مشران له پلرونه چې د روس په مقابل کې خپله باندې مسعود همدغه یو نوم چې ترلاسه کړی و چې قهرمان ملي ورته ویلی، هغه د همدغه روسیې په مقابل کې د جنگ په مقابل کې همدغه نوم ترلاسه کړی و چې هغه خپل پلار ته هم سپکاوی وکړ، هم یې تایید کړ چې واقعي د ما د پلار هم له دغه افغانستان سره مینه نه وه او واقعي
موږ د افغانستان او دغه ملت او دغه خاور لپاره کار نه کاوه. اصل کې د منګه ټاټوبه هم دغه روسیا او چا چې له پاکستان سره د دښمنۍ نارې ویلې هغه ثابت کړه چې واقعي هغه پاخه د پاکستان لار مملکت سره چې د دروغو د دښمنۍ نارې خلکو ویلې دغه ملت ته او دغه ټول افغانانو ته دغه ثابت کړه چې واقعي منګه پاخه غلامانو او دغه هیواد لپاره هم کار نه کاوه. بیا هم د آینده لپاره هم منګه هیڅ تصمیم نه لرو، هیڅ اراده نه لرو چې دغه هیواد لپاره یو کار وکړو، یو خدمت وکړو. په دغه وخت کې چې د منګه په هیواد کې له دې کلو نه ډیر غریب او مسکین خلک دي له لوږې نه مري او همدغه ولایت کې چې دغه زرې موټر د خاورو لاندې راوتلي دي د همدغه منطقې د ولایت او د ولسوالۍ خلک له دومره فقر او غریبۍ سره اول تر اخره مبتلا دي. خو ولې دوی د مځکې په سر باندې نور د پټې ځای نه د دغو موټرو چې له دوی سره زیات و، همدغه سرمایه چې په دغه هیواد کې له دوی سره زیاتې وې چې له هیواد نه د باندې تجارتونه او بزنسونه پې شروع کړي. نو دا دوی په خپل ځان باندې هم شاهدي وایي او هم دغه ټول ملت ځان ته راویښ کړي چې واقعي موږ په دغه هیواد کې هیڅ نه کله خدمت کړی دی او نه په آینده کې کومه اراده لرو. ذهني غلامان او فکري غلامان دا ټول عمر همدغه رقم غلامان دي او پاتې کېږي به د موږ لپاره ټول تحصیل کرده پوهه خلک د ډاکټر صاحب په رقم باندې مخلص خلک چې ټوپکې په لاس کې نه وي او هماغه خپله دنده وظیفه چې دی هر چا اوس یو ډاکټر د ملت او د ولس د تداوی لپاره، یو انجینر د رغونې لپاره، یو مجاهد او یو ساتونکی هغه د خپل خاورې او د خپل هیواد او د خپل ملت د ساتنې لپاره. خو دوی ټول عمر موږ ولیدل چې یوازې د انسانانو خپلو افغانانو په سرو باندې په وینو باندې دوی سرمایه ترلاسه کړې، پیسې پې وګټلې، تجارت پې وکړ، قدرت ته پې ورسېد. خو اوس دغه باور الحمدلله د ټول ملت په دغه باندې ختم ده. هیڅ کوم ضرر هیواد ته نه رسیږي. لا د منګه راتلونکي نسلونه را بیدارئ چې هر هغه څوک چې واقعي په دغه هیواد باندې سر ورنکي، په دغه هیواد کې چې دغه اوس اسلامي نظام منګ لرو او واقعي دوی ثابته کړه چې دیونه کوم 2 منزله بلډینګ شته، نه چیرته چا په یو ښه هوټل کې ولیدل، نه چا یو مملکت ته په فرست کلاس کې چیرته په طیاره کې د دوی یو سفر ولیده، نه چیرته یو خرچه او مصرف ولیده. څه رقم چې خوار او غریب راغلي و هماغسې په هماغه خپلو کالو کې نه 2 منزله قبرونه چا ولیدل. او اوس هم څه ده، نه په چوکۍ باندې د چا جنګ شته، نه په قدرت باندې شته. د هیواد هر لویس مځکه چې ده او خاوره چې ده د دوی لپاره هیڅ فرق نه کوي. نه قومي تعصب شته، نه سمتي شته، نه تنظیمي شته، هیڅ شی نشته. یو بیرغ لاندې موږ شکر الحمدلله ټول افغانان سره راټول شوي. همدغه دعا به کوو چې الله پاک دې ذلیله کې نورم چې هر څوک به دغه هیواد لپاره یا پردی جګړې راوړي، یا به توپک راوړي، یا به جنگ ته لمن وي، یا به بې اتفاقۍ ته وي. مننه مولوي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړي چې نور دوستانو وخت هم نه نیولی. کور ودان خوشحاله اوسئ. بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب مهرباني. ډیره مننه پښتون صاحب. زما دغه انټرنیټ سم نه ده، نه پوهېږم که زما اواز هم بند کېږي. نو رڼا خور تاسې وخت ورکوئ او تاسې خبرې وکوئ. عبدالعزیز صاحب که هوست مې درته لیږلی ده، هیله ده دغه سپیس در سره شیر کړئ. او زما انټرنیټ کې مشکل ده، که نه پوهېږم په څه مشکل و. تر اوسه مې غږ نه اورېدو، اوس سم سو. رڼا خور که تاسې څه ویل غواړئ مهرباني. تشکر مولوی صاحب. بازم سلام مجدد به تمام برادرایی که در اتاق هستند. صحبتای خوب کردن از محترم پختون برادر، از دکتر صاحب و من خودم هم که وقت ویدیوی یا صحبتای احمد مسعود شنیدم برام بسیار تعجب معلوم شد. کشور که افغانستان به حساب خرابی اولی که کرد شوروی دیروز، روسیه امروز بود، اما او را یک کشور دوست گفت. من نمیفهمم که اینا چرا به خاطر ویرانی افغانستان با هم یک جا میشن. مو پکول غلامیش به نظر من مثل که پکول غلامی در دستشان باشه، به هر کشور میبرن که کدام کشور پکول غلامی از یار قبول میکنه و تا در افغانستان ما
جنگ بیارن. امو تاریخ سالهای 1995 1996 بدبختانه میخواین تکرار کنه. امی رهبری که از مردم هزاری ماست، نامش فراموشم شده، او هم صحبت کرده. من به این ایران میمانم که کدام از اینا بر افغانستان خدمت کردن. مغاره نشینای بامیان امارت اسلامی یا نظام امروزی برشان خانه را وعده کرده بود، او را به جور کردنش شروع کردن. و خود از او شخص من که میبینم 3-4 تا خانمایش قطار بود در وقت جمهوریت، و حتی میگفتن حتی رواج که اصلا در اسلام وجود نداره به نام صیغه او را میخواستن بیارن. و بدبختانه 70,000 افغانای هزاری ما را به خاطر منافع یک کشور بیگانه مثل ایران به سوریه روان کردن. همه بدبختی ها را یا آوردن. اینا هیچ خدمت بر افغانستان نکرده. و خانمایی که در اوجه می باشه از شکریه بارگزای گرفته تا خانمی که به نام کوفی تخلصشان از چی بلاسته که زیادتر به نام خانم قاچاقبر مشهور هستند. اینا غیر از جیب خود که کار کردن. بر من یکی بگوید که شکریه بارگزای بر افغان ها، بر خانمای افغانستان کدام خدمت کرده که امروز صدا بلند میکنه و از خانمای افغانستان صحبت میکنه. من به این ایران هستم. آیا بر صدای خود که من اینجا مثال مجبور هستم بتم از خانمایی که ورزشکار رئیس ورزش تعرض کرد، آیا از این صدا بلند کرد؟ آیا از خانمای عساکری که خود قربانی از اینا کرده بود وقت با معاش میرفت از اونا صدا بلند کرد؟ آیا به یتیمای از اونا دست بلند کردن؟ به کدام یک خانم یک رحم و ترحم داره؟ امی خانما به می اطفال افغانستان چی کردن؟ به خانمای افغانستان کدام مؤسسه خیرات تیار کردن؟ کدام فابریکه جور کردن که خانم بیوزل و بیچاره و مسکین بیاید اوجا کار کنه؟ من خو هیچ کدام خدمت از یار ندیدم غیر از که خود نشان دادن، غیر از که بر جیبای خود کار کردن. شوهر شکریه بارگزای یک دزد بانک دزدی کرد، خود اسیر کرد. خود شکریه بارگزای افغانستان، طفلای افغانستان نان نداشت. اینا بانک ها را جارو کردن. امی بدبختی هایی که کمتم که امروز هم در امارت، یعنی ما غریب داریم، بیچاره داریم، اما آفرین امارت ای خب به هیچ خود ساخت. امی شکریه بارگزای که دسکول لویتان از خون ملت افغانستان که او چقدر قیمت است او را میگردان امرای از او تصویر خود نشان میده که این مینی را دارم. من از اینمی خانم پرسان میکنم به ایرات مازمو پولهای دزدیشان، امی کسایی که در اینمی اینجا میرن صدای قدرت طلبی را بلند میکنن، کدامش کمک کرده؟ به ایرات ما، به پکتیای ما زلزله شد یا کدام امارت اسلامی را یک طرف میماندن؟ همین شکریه بارگزای و با خانم کوفی، چرا فوزیه کوفی دستا را برد نزدن که ما میایم یتیمای افغانستان کمک میکنیم، ما پول خیریه جمع میکنیم؟ چرا این کارا را نمیکنن که میدون که چوکی باید بگیرن، که میدون صدای خانم افغان بلند کنن از خاطر چی؟ خب بیا تو نمود اینمی کارا را کو که مردم بگه اینی خانما